अस्सलाम वालेकुम मलगरू ज़ईम इब्रार तاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل خو ملګرو څنګه تاسو پته موږ د یوټیوب کورس سٹارټ کړل نو نن زموږ د یوټیوب د کورس ورلسمه ویډیو ته په نننۍ ویډیو کې تاسو دروخم چې آیا تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې ډبل چا ویډیوګانې اپلوډ کړئ نو تاسو په هغه باندې روپۍ ګټلې شي او کنه مطلب تاسو اوس ډبل چا ویډیو ډاونلوډ کړئ سړی او تاسو په خپل موبایل کې ایډیټ کړئ او بیا په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړئ نو آیا تاسو په دې ویډیو باندې روپۍ ګټلې شي او کنه او تاسو چینل به مونټایز کیږي او کنه زیاتو ملګرو نه کمنټ سیکشن کې پوښتنه هم کړې چې آیا موږ په خپل یوټیوب چینل باندې ډبل چا ویډیوګانې اپلوډ کولای شو او کنه چې په خپل موبایل کې ایډیټ کو نو بیا په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کولای شو او کنه نو دوستان دا ټول ډیټیل تاسو په دې ویډیو کې وایم خو کچر تاسو روز پور زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه زموږ چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ نو راځئ چې دا ویډیو سٹارټ کوو خاملګو نمبر 1 خبر خو دا چې تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې ډبل چا ویډیو اپلوډ کړئ نو تاسو په هغه باندې روپۍ ګټلې شي او کنه نو دوستان د یوټیوب دا قانون دی چې یوټیوب ته یو ویډیو اپلوډ شي مطلب دا ویډیو ما اپلوډ کړه دا چې اوس دوباره بل څوک اپلوډ کړي نو دا په ری یوز کنټینټ کې راځي مطلب دا یو پیر اپلوډ شوی دا چې تاسو دوباره اپلوډ کوئ نو په دې باندې تاسو روپۍ نشي ګټلې او تاسو په دې باندې کاپی رائټ هم راتلی شي دا چې چا ویډیو په باندې تاسو له کاپی رائټ هم درکولې شي زیاتو مرګرو دا پوښتنه هم کړې و چې موږ ډبل چا ویډیو او ډاونلوډ کوو بیا په خپل موبایل کې ایډیټ کو یعنی په خپل موبایل کې لږه شانتي جوړ کو او بیا په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کولای شو او کنه نو دوستانو دا کار هم تاسو نشئ کولای ځکه چې د بل چا کوم ویډیو دا اگر تاسو ډیر زیات ایډیټ کوي خو هغه یوټیوب ته پیر اپلوډ شوی دا هغه چې کوم د یوټیوب دوباره نه مني پاره باندې تاسو مونټایزیشن نشئ کولای په دا ویډیو باندې تاسو روپۍ نشئ ګټلې صحیح ده ویډیو که تاسو یې اپلوډ کوئ نو اپلوډ کولای شئ تاسو به کاپی رائټ راځي که تاسو به کاپی رائټ نه راځي نو تاسو راو ټایم ځای کوي تاسو پردی ویډیو اپلوډ کړئ نو تاسو ته هیڅ قسمه فائدہ نه وي که تاسو په یوټیوب کې خپل ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو بیا تاسو کولای شئ چې د یوټیوب نه روپۍ وګټئ او چې تاسو پردی څه قسمه ویډیو هم ډاونلوډ کړئ بیا په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړئ اگر تاسو ایډیټ کړئ او که ایډیټ نه کړئ نو بیا چې کوم دنو اپ ری یوز کنټینټ کې راځي مطلب هغه ویډیو چې کوم دا یوټیوب نه مني او تاسو د مونټایزیشن هغه باندې نشئ کولای نو دوستانو که تاسو د فیسبوک نه واتس اپ نه ټوئیټر نه هر ځای نه ویډیو ډاونلوډ کړئ بیا تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوئ یا که تاسو ایډیټ هم کوئ که څه قسمه طریقه اوس هم وکړئ نو که تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړئ نو بیا په هغې باندې ما تاسو ویل چې په هغې باندې تاسو مونټایزیشن نشئ کولی یعنې تاسو پې کاپی رائټ هم راځي دا په ری یوز کنټینټ کې راځي صحیح ده نو دغه باندې تاسو هسې خواري او خپل ټایم مه ضایع کوئ ځکه چې په کومه ویډیو باندې تاسو له روپۍ نه راځي او تاسو په هغې باندې مونټایزیشن خپل چینل لپاره نشئ کولی نو د هغې ویډیو نو اوس څه مطلب زما دا ویډیو د صحیح دا تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړئ نو دینه تاسو ته هیڅ قسمه فائدہ نشته ځکه چې ما په خپل یوټیوب چینل باندې یو پیر اپلوډ کړل دا یوټیوب ته یو پیر اپلوډ شوی دا اوس که تاسو زما ویډیو دوباره په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوئ نو دې تاسو ته ما تاسو ویل چې دې تاسو ته هیڅ قسمه فائدہ نشته یعنی تاسو په خپل یوټیوب چینل مونټایزیشن نشئ کولای تاسو په روپۍ نشئ ګټلې صحیح ده چې په کوم ویډیو باندې تاسو روپۍ نشئ ګټلې خپل مونټایزیشن په نشئ کولای تاسو به کاپی رائټ راځي نو داسې ویډیوګانو تاسو هیڅ قسمه فائدہ نشته په داسې ویډیوګانو باندې تاسو خپل ټایم مزه کوئ تاسو یوټیوب ته خپل ویډیوګانې اپلوډ کوئ چې تاسو یوټیوب مونټایزیشن لپاره اهل شئ او تاسو د یوټیوب نه روپۍ وګټئ ځکه مرګ دا و چې موږ به ویډیو ایډیټ کو بیا خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کو نو بیا هم تاسو د دې روپۍ نشئ ګټلی دا بیا هم ری یوز کنټینټ کې راځي مطلب دا ویډیو یو پیر اپلوډ شوی یوټیوب چې کوم دا ویډیو دوباره نه مني صحیح ده نو پرې باندې تاسو ځان ته مونټایزیشن نشئ کولای تاسو په روپۍ نشئ ګټلی نو چې نشئ ګټلی نو ما اپلوډ کوئ داسې قسمه ویډیوګانې که تاسو غواړئ چې موږ د یوټیوب نه روپۍ وګټو نو په یوټیوب باندې خپل کنټینټ اپلوډ کوئ خپل ویډیوګانې پې اپلوډ کوئ ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل خامخ سبسکرایب کړئ چې تاسو څه قسمه هم پوښتنې وي موږ ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو ته د هغې پوښتنې جواب درکړو ډېره مننه د الله په امان